د پارلمان وکیله فاطمه عزیز ولې یو چړته مړه شوه. اشرف غني څه ویلي او څنګه میرمن وه. سلام ستړي مه شئ. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز په سویس هیواد کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړه شوې. ویل کېږي چې نوموړې په سرطان ناروغۍ اخته وه او له هیواده بهر تر درملنې لاندې وه. د میرمن عزیز کورنۍ ویلي چې نوموړې پرون پنجشنبه مړه شوې. د فاطمه عزیز په اړه بلند معلومات درکړو. فاطمه عزیز په 1452 کال کې په کندوز ولایت کې زیږېدلې وه او د طب د نسایي ولادي برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او اوس په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د فاطمه عزیز مړینه یوه لویه تشه بللې او خواشیني پرې ښکاره کړې ده. د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي چې نوموړې په ټول ژوند کې خلکو ته خدمت کړی او د طب په برخه کې خدمتونه کړي. د ولسمشر غني په وینا چې فاطمه عزیز د کندوز د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو رسا غږ وه او تل د هغوی له حقوقو دفاع کړې وه. د پارلمان ګڼو وکیلانو او نورو خلکو د هغې په مړینه خواشیني ښودلې او نوموړې تکړه او د کار میرمن بللې وه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.